کوشش کردم. سلامونه ستړي مشه، وخت مو بخیر. په موږ ته د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه لنډو مهمو خبرونو ته. په شمالي وزیرستان کې پر یوې پوځي اډې برید کې 10 کسان وژل شوي دي او 14 نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزې ځایي سرچینې وایي چې نن سهار د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان د امیر علي ولسوالۍ اړوند د خدۍ په نامه پر یوه پوځي مرکز برید کې 10 کسان وژل شوي دي او 14 نور ټپیان شوي دي. او خو بیا د پاکستان دولتي رسنۍ راپور ورکړی دی چې یوه وسلوال بریدګر له چاودېدونکو توکو ډک موټر د پوځي اډې دیوال سره وجنګاوه او وروسته دریو بریدګرو هڅه وکړه چې اډې ته ننوځي. د پاکستان امنیتي چارواکو د دغه برید د پرې ګوته پاکستاني طالبانو ټي ټي پي ته نیولې ده. د پاکستان د امنیتي ادارو په وینا په تیرو 2 ورځو کې په شمالي وزیرستان، سویلي وزیرستان او بنو سیمو کې بریدونه زیات شوي دي. د دغه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان اخیستی او ویلي دی چې تر 10 زیات پاکستانی پوځیان یې هلاک کړي دي. تېره ورځ د تحریک طالبان پاکستان مشر نوروالی مسجد په یوه تازه ویډیویي پیغام کې پر خپلو جنګیالیو غږ وکړ چې پاکستان کې خپلو بریدونو ته ادامه ورکړي او لا یې پراخ کړي. په یو بل خبر کې اورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شفقت علي خان یو ځل بیا ویلي دی چې د هند له اړخه په افغانستان کې د ترهګرو ملاتړ، روزنه او نور فعالیتونه مستند دي. نوموړي په اسلام آباد کې په خپل ونیز خبري کانفرنس کې وویل پاکستان د ترهګرۍ اړوند افغان د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې رادوي چې په هندوستان کې موجودیت پر مهال کړي او ویلي وو ترهګري د پاکستان کورنۍ مسله ده. شفقت علي خان وویل چې ترهګري د ټولو مسله ده او یو هیواد سره تړاو نشي ورکول کېدای. نوموړي ظاهرا د پاکستان له خوا په دې وروستیو کې افغانستان کې ترسره شویو هوایي بریدونو ته په اشاره زیاته کړه پاکستان د ځان د دفاع حق وکاراوه. زموږ موخه او ځوابي دفاعي اقدامات د عامو افغانانو خلاف نه وو. پاکستان پر خبرو اترو باورمند دی. خو نوموړي د ډیورن کرښې په اوږدو کې له خونړیو نښتو وروسته قطر کې پلان شویو خبرو ته په اشارې وویل دمګړۍ دوحه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مذاکراتو اړوند تفصیل نشي وړاندې کېدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي زیاته کړه د دواړو هیوادونو سفیران د یو بل په هیواد کې موجود دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ معمول اړیکې جاري دي.